السلام علیکم. تاسو ګورئ د پی ټی وی بولان پښتو خبرونه. حوزه مالیاس کاکړ. یو نظر په سرټکو. نن په ټول هیواد کې د حشورې ورځ په عقیدت او درناوي سره ولمانځل شوه. صدر آصف علي زرداري ویلي دي چې د حشورې ورځ د اسلامي تاریخ یوه ستره ورځ ده. وزیر اعظم محمد شهباز شریف د حشورې په موقع په خپل پیغام کې وویل چې د کربلا پیښه و موږ ته دغه پیغام راکوي. او اوس بشپړه خبرونه. نن په ټول هیواد کې د حشورې ورځ په عقیدت او درناوي سره ولمانځل شوه. د الله د رسول صلی الله علیه وسلم لمسی امام علي مقام حضرت امام حسین رضی الله تعالی عنه او د هغه د سرشندونکو ملګرو په کربلا کې سترې قرباني ته پیرزوهینې وړاندې کولو لپاره د حلم ذوالجناح او تعزیدي جلوسونو راوایستل شو. عزادارانو نوح خوانی او ماتم له لارې د امام علي مقام او د کربلا د شهیدانو سره د تړون څرګندونه کوي. د دین د سرلوړي او کلمه حق څرګندولو باندې د حضرت امام حسین رضی الله تعالی عنه او د هغه د ملګرو مرتبه بیان کړل شوه. د جلوسونو پای ته رسیدو وروسته شام غریبان تر سره کیږي. دغه سترې قربانۍ و انسانیت ته د ژوند تړلو لارښوونه کوي. په دې موقع باندې د ساتنې په زړه پورې انتظامات کړل شوي وو. صدر آصف علي زرداري ویلي دي چې د حشورې ورځ د اسلامي تاریخ یوه ستره ورځ ده کوم چې و موږ ته د صبر، استقامت، قرباني، حقګویي او په اصولونو باندې په کلکه درېدو درس ورکوي. د حشورې د ورځې په پیغام کې د مملکت صدر وویل دغه ورځ د مهمو پیښو یادونه کوي په کوم کې چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د المسیح حضرت امام حسین رضی الله تعالی عنه اهل بیت اطهار او د هغه د ملګرو وفا د هغه قرباني ده کوم چې په 14 هجری د کربلا په میدان کې وړاندې شوه. هغه زیاته کړه د کربلا پیښه یوازې یوه تاریخي پیښه نه، یو دایمي پیغام، یو ژوندی درسګاه ده. حضرت امام حسین رضی الله تعالی عنه خپل د حمل څخه د مسلمان امت د هغه پوهنه ورکړه چې حق په عدل او دیانت او د انساني درناوي د تحفظ لپاره د هر ډول قرباني ورکول کېدای شي، لیکن د باطل، ظلم او ناانصافي په وړاندې سره نشي ټیټول کېدای. وزیر اعظم محمد شهباز شریف د حشورې په موقع په خپل پیغام کې وویل چې د کربلا پیښه و موږ ته دغه پیغام راکوي چې د حاصلو او قدرونو پاسداري د یو باوقاره او مهذبه ټولنې بنیاد دی. راسي دا لوز وکړو چې د حضرت امام حسین رضی الله تعالی عنه او د کربلا د شهیدانو سترې قرباني په لارښوونه کې د حق او انصاف سره خپل تړون به پیاوړی کوو. د ټولنې کمزوره او بېوزله طبقو د حقوقو ساتنه به باوري کوو. د حشورې د ورځې په پیغام کې وزیر اعظم وویل چې د حشورې ورځ بې له شکه د اسلامي تاریخ یو مهمه ورځ ده کوم چې ونو انساني ته د ایمان، صبر، استقامت او د ټولنې د اصلاح بې مثاله اسباق لارښوونه کوي. په ټول بلوچستان کې د حشورې ورځ په ډېر عقیدت او احترام سره ولمانځل شوه. د دارالحکومت کوټه په ملتیا نورو سیمو څخه ماتمي جلوسونه راوایستل شو. د کوټ څخه د وقار احمد رپورټ. بلوچستان میں بھی یوم عاشور پر ہمیشہ کی طرح نماز فجر اور مجالس اذا کے بعد علم عباس بلند ہوئے. کوئٹہ میں مرکزی جلوس امام بارگاہ نچاری علمدار روڈ سے برآمد ہوا. ہزارہ ٹاؤن کوئٹہ، کچھی بولان اور مارکیٹ مارواڑ سے آنے والے عزاداروں کے قافلے مری آباد انٹری پوائنٹ سے مرکزی جلوس میں شامل ہوئے. دین اسلام کے لیے اہل بیت کی عظیم ترین قربانیوں، خاندان رسول کے مصائب، مشکلات، امام عالی مقام اور جانثاران حسین کی میدان کربلا میں عظیم ترین قربانی اور انسانی تاریخ کے المناک ترین واقعہ کربلا کو یاد کرتے ہوئے عزاداران حسین لبیک یا حسین کی صداؤں کے ساتھ اشک بار آنکھیں لیے جلوس میں شریک تھے.
नौहे और मरसिया खानी, जंजीर जनी और मातम का सिलसिला भी जारी रहा। मरकजी जुलूस ने नमाज जुमा शहर के वस्त मिजान चौक पर अदा की। जुमा नमाज से जाकिरीन का कहना था, मातमी जुलूस दरअसल एहतजाज है जुल्म, जबर, बर्बरियत और यजीदियत के खिलाफ। मार्का हक बातिल यानी करबला का पैगाम जालिम के खिलाफ और मजलूम की हिमायत में खड़ा होना है। करबला का पैगाम और आजादारी हमारी शहरग है जो कभी रुक नहीं सकती। शबीह जुलजना अलम और ताजिए लिए अजादाराने हुसैन आर्ट स्कूल रोड, ऑर्चर्ड रोड और लियाकत बाजार से प्रिंस रोड शहर की कदीमी इमाम बारगाह नासिरुल अजा पहुंचे। जुलूस प्रिंस रोड से नमाज मगरिबैन के वक्त वापस अलमदार रोड पहुंचकर खत्म हुआ। कोयटा में यौम आशूर के 3 किलोमीटर रूट की सिक्योरिटी के लिए 8,000 से ज्यादा पुलिस जवान तैनात रहे। स्नाइपर शूटर्स के अलावा आरआरजी, क्विक रिस्पांस फोर्स, एटीएफ और स्पेशल ब्रांच पुलिस के साथ एफसी डिप्लॉयमेंट भी सिक्योरिटी के लिए मौजूद थी। कोयटा के अतराफ कोहे जरगून, तकतू और मेहरदार के पहाड़ों पर भी जवान सिक्योरिटी के लिए तैनात रहे। सिक्योरिटी ऑर्डर्स और मुहर्रमुल हराम कंटिजेंसी प्लान और मुमकिना खदशात के पेश नजर कोयटा और हसास इलाकों में मोबाइल फोन सर्विस भी बंद रही। मरकजी जुलूस के रूट पर तमाम बाजार, दुकानें और अतराफ की गलियों को भी सील किया गया था। जुलूस के रूट और अतराफ के इलाकों की सीसीटीवी सर्विलियंस आईजी पुलिस ऑफिस सेंट्रल मॉनिटरिंग सेल में मुसलसल जारी रही। आशूरा पर आर्मी बटालियंस भी स्टैंड बाय रखी गई थी। 10 दिन जो थे इसके में 1155 जो थी वो मजालिस थी और 68 जो थे वो जुलूस थे, जिसको कैटेगराइज किया गया था सेंसिटिविटी के हवाले से। कुछ वेरी सेंसिटिव थी, कुछ सेंसिटिव थी और कुछ नॉर्मल थी। आज इस पूरी एक्टिविटी का कल्मिनेशन है। आज 27 जुलूस है पूरे बलूचिस्तान के अंदर। जो कोऑपरेशन, कोऑर्डिनेशन नजर आ रही है अहले सुन्नत और अहले तशी के बीच में वो एग्जेम्पलरी है। नसीराबाद, जाफराबाद, डेरा बुगटी, सोबतपुर, खुजदार और दूसरे इलाकों से भी मातमी जुलूस निकाले गए। बलूचिस्तान भर में मुहर्रमुल हराम सिक्योरिटी प्लान के तहत 32,000 जवान सिक्योरिटी ड्यूटीज पर मौजूद रहे। आशूरा की रात कोयटा की 57 इमाम बारगाहों और अजा खानों में मजलिस शाम गरीबा की सिक्योरिटी के लिए भी 17,000 जवान सिक्योरिटी पर मुतय्यन रहे। वकार अहमद, पीटीवी न्यूज, कोयटा। په بلوچستان کې د ژړاندو د لسمې د لاریونو او مجالسو په سوله هیزه توګه تر لتیرولو د پاره په زړه پورې ساتندوی چارې ترسره شوې دي. په دې لړ کې حلیمانو صاحبانو، همن کمیټیانو، ساتندوی ادارو او ولس مرسته په بلوچستان کې په زړه پورې او د ستاهنې وړ ده. د بلوچستان وزیر اعلی میر سرفراز بګټي او گورنر شیخ جعفر خان مندوخیل د لسمې ورځې پر مهال په خپلو پیغامونو کې ویلي دي چې د ژړاندو لسمه ورځ د زور زیاتوب په ضد درېدلو او انصاف لارښوونه کوي. د حضرت امام حسین رضی الله تعالی عنه او کربلا د شهیدانو درنه قربانی د حق، رښتیا، زغم او پر حق باندې د درېدلو بېساري نښه ده. موږ ته پکار ده چې د ټولنیز کردار د پاره د امام حسین کردار د خپل ژوند د لارې مشال کړو. د کورنۍ چارو صوبایي وزیر میر ضیاء الله لنګو د ژړاندو د لسمې ورځې پر مهال په خپل پیغام کې ویلي دي چې د حضرت امام حسین رضی الله تعالی عنه د ټول انسانیت لپاره د لارې مشال دی. هغه ویل چې ژړاندې و موږ ته د زغم، قرباني، ښوونه او درس راکوي او د ژړاندو لسمه ورځ د یووالي، ورورګلوي او یو بل ته د درناوي ساتلو ورځ ده. د کورنۍ چارو وزیر د فکر له هر مکتب سره اړه لرونکو څخه غوښتنه کړې ده چې په ټول بلوچستان کې د لاریونونو او مجالسو د پاره د ساتنې شی چارې ترسره شوې دي. شاریان دي له ساتندویو ډلو سره پوره ملتیا او مرسته وکړي. د بلوچستان د وزیر اعلی میر سرفراز بګټي او د کورنۍ چارو صوبایي وزیر میر ضیاء الله لنګو پر هدایت ځانګړي مرستیال د پاره د کورنۍ چارو بابر یوسفزی د عاشورا د ورځې په مرکزی جلوس دوره پکولو د سکیورټي او انتظامات جاج واخیست. هغه ویل چې په ټوله صوبه کې د سکیورټي نه ماتېدونکي انتظامات کول سوي دي. جلوسونه په همناک انداز کې روان دي. اف سی او قانون عملي کوونکي نور ادارې په مکمل ډول لګول سوي دي. او اوس په پای کې تاسو وګورئ د بلوچستان د بېلابېلو ضلعو د موسم حال او موږ ته راکړي اجازت د لوی الله په امان.